او بیا سوی شهر اوله رحمت اول رحمت ته دا تاسو ته ما ویلي او دویم مغفرت ته او دریم د اور نه ازادېدل دي اورېږه بیا درته وایم درې قسمه بندګان دي یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو سر نه نشته یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لږه ده دا یو قسم شو په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو رحمت شروع شو بیا د خدای رحمت نه بندېږي اول پې رحمت شو د اول د باندې رحمت شو بس بندېږي نه بیا او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دواړه شته نو دا لومبی لس ورځې په ده باندې رحمتونه وورېږي نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي او دریم څوک دی د عتق من النار آخره دی چې دا لس ورځې دا شل ورځې ونیسي او اخري یو ویشتمې ته ور داخل شي او هغه ونیسي نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي مړه سمه قسم په خدای پښتانه وي د لوټ میاشت ده نو دوی وي د لوټ دا معنا چې راشه د خلکو جیبونه لوټ کا دغه لوټ نه دی لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا وګټه ثوابونه لیکن زما رونو بیا سوی من خفف عن مملوکی فیه آتقه الله من النار که چا خپل زمیدار سره امسایه سره مزدور سره غلام سره وینځ سره هغه زمانه کې خو مملوک غلاکه وینځه وه اوس پکې دا ټول داخل کا نوکر دی کلاس فور دی او هغوی سره دی ګزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روژه ده الله به د سر ته جهنم د اور نه آزاد مفتو کې بخنې میاشت ده خو دا داسې ده لکه چې په سړي باران وریږي او دی د سر بل طرف ته کي نه 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 دا د رحمت باران دی دا د مغفرت باران دی دا د جهنم نه اور نه ازادېدل دي دې نه به سر نه تختو لیکن زما رونو څلور کسان نه بخلي کېږي ښه څلور کسان دا نه بخلي کېږي لیلة القدر چې کوم هغه شپه ده هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان د شعبان په پنځلسمه خدای پاک ډېر خلک د اور نه ازادوي هلته کې لیکن دا څلور نه بخلي کېږي څلور کوم دي مدمن خمر چې همیشه شراب څکي حضور پاک مبارک پکې همیشه لفظ راوسته څه مطلب که یو سړي شراب اوسکله او بیا دې توبه ویسته نه خیر ویسکله او معافي غوښته توبه خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي دې نه بخلي کېږي په روژه کې شکر دی الحمدلله د دې ګناه نه مونږ خلاص شو د خدای پاک د دې نه خلاص شو شکر دی او ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي ډېر بې وقوفان دي چې هغه به شراب څکي او نن سبا د شرابو نوم بدل دی نوم د شرابو د خمرو ورته نوی نور نومونه وله خلکو ایښودي دي نو یو دا نه بخلي کېږي نمبر یک دویم څوک نه بخلي کېږي عاق لوالدیه د مور پلار نافرمانه د مور پلار نافرمانه نه بخلي کېږي مور پلار سره ښه سلوک وکړي روغه ورسره وکړي جوړه ورسره وکړي که چا نه مور پلار خپوي رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه نافرمانه دی د ښځې خپل حق دی او د مور پلار یې خپل حق دی د ښځې مه منه مړه دا چې د مور پلار ته خپوي او د ښځې مني نو خفه کېږي نه د ښځې بړوا دی بړوا ښځه خو ټیک ده خو دومره هم نه که نه د ښځې خپل حق شته که نه بس دی ډوډۍ وله راوړه جامه وله راوړه پیزار وله راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته ویم لیکن داسې به هم نه کوې نو ښځې خیال به ساتئ خو مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي نو مور پلار که د چا نه خفه ولکه چې چا نه هم خپري زما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي یاره نو زما ښځی نه ده خوښه دا کیدي چې د خواښې به انګور نه خوښه خو د انګور جبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه خوښه کنه دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي ځان له خوښه کړې ده 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي نو ځان له خوښه کړې ده او خامخا کور د دې دی او چې انګور راله او هغه ځان د کور مشر حسابوي نو خواښې له قار ورځي که نه زوی زما ما نه زوی ولې قبضه کوې
دا اور زما و ستا په دغه کې واغېست په لاسو کې واغېسته نو خامخا نینګور دې لږه ګزاره کوي د خواښې سره او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي ګورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کېږي بیا مې لیونی شوې په تورجمې باټینګڼ غواړئ نو هغه قصې د خواښې هم نه کوي ګزاره یاره خره بشیر جان خو له دې غمه خلاص دې لا وایي ماله ښځه نیکبخته شکر وباسه چې په دې غمه خلاص یې جنت کې بدله خدای که خیر انشاءالله درکوي ښه نو عاق لوالدی ده په دې به بیان درته یو جوبه وکړم انشاءالله او دریم کوم یو دی قاطع الرحم رشته ماتولو والا رشته ماتول بایکاټ تا سره زما بایکاټ تېر ورته وایي او ښځې ته څه وایي که ته زما د ورور سره بیا خبرې وکړې او دې کره لاړې ته په ما طلاق یې هی ته خدای دې طلاقي بې خو باسه ورور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه اوس خو رغېدل نه کېږي دې سره څه وکړم مې زه سره څه وکړم اوس خو ما 3 طلاقه ویلي دي اوس به څه کوم که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې که دا ورور دې کور ته پرېښو ته په ما یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي که زما حکومت وي طلاقیان به مې ټول د پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول ښځې لا زور شو ظالمانو ورور سره د جنګ وکړو نو ښځې لا زور شو او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي یاره ما دا خبره کړې ده نو ما له خو سخت قار راځي که نه ما خو یو فروز کال مې یو 2 څپېړې والي بیا خپه ومه ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې مې قار راغی که نه چې مفتو کې او په څه دا وره ښه ډېره ناشنا وه ښځه م راغلې وه سړی م را او سړي ته چې مې وکتل داسې یو بوتل غوندې و لکه دا منګکوري نه دقسې د منګکوري غوندې د اسخا غاښونه او د اسخا پوزه یې نیولې وه او ښځه خو خیر برقه کې وه او پلار ده سره م راغلی و هغې سره م را نور رشته داران هم په څه باندې یې ورته طلاق ورکړی خبرې که مو واورېدل نو تاسو مو وایي چې دا دونه ظلم وایي دا سپېره مې پېشمني له پاسه و چې پاسه یو 2 رکاته مونځ به مو کې او پېشمنۍ به مو کې او مونځ به مو نو یو ځل مې ولا آواز ورکړ کال یو نیم پکې 2 پکې تېر شوي ما نه هم خبره یېره چې ګناهګار نه شم ولې دلته په ممبر ناست یم ما پاسه که نه پاسه هم کړ بیا وله رالم نیکبخته پاسه پېشمني وکړه مونځ به وکړې بیا یې راته وکړل چې په درېیم ځل رالل وایي ښه ده د 3 طلاقه مې طلاقه کړې نو خوار چې پېشمني نه دې پاسه یا ظالمه 2 رکاتو مونځ لري پاسه یې ظالمه منزله دې پاسه نو چې دی وی بس غلطي وشوه نو چې مې څپېړه اوچته کړه که نه او ښه مضبوط مې په دا کوکی وواو یو 2 څپېړې مې ووه چې ارمان دی چې اوس به خلک وایي چې دا ملا لیولی شو که زه جلپې شو یعنې په دا خښته مې در اثر و در باندې ګرځېدم تا خدای بې خو باسه دې شکل ته دی وګوره تاله بس ښځه درکړي اوس به وایي څه چل کوو مې اوس ټینګ شکل څه چل کېږي هېڅ حال مې نه کېږي ځان نه دې لوی لاټي برنس جوړ کړی دی خوار شي ښځې موندلي دي په ښځو قبر کوئ ولې دا طلاقیان په ښځو قبر کوي یاد وساته زما وروڼو ښځو سره به ظلم په رمضان کې نه کوئ که مو وکړه خدای به دې نه د قیامت پر ورځ تپوس کې ښځه نه نشي کولی ښځه ستا نه 2 ګنټې مخکې پاسي رښتیا ووایه پاسي که نه پاسي ولې پېشمنې دله تیارې ډوډۍ دله پخی ترکاري دله پخی 2 ګنټې ستا نه مخکې غریبه ویښه شوه پاڅېده او بیا په تام ډوډۍ وخوري ته وخورې او هغه غریبه بانګ وایي او هغه بانګ نه مخکې لیا په هغه اخري وخت کې غریبه پېشمنې وکړي تا له منډې تړلې وایي دارو راوړه واله اوبه راوړه دا واخله مالګه زیاته ده دا پېشمني کې دا غوښه اومه ده دا پلان کې دی دا هغې غریبې بېخ ووته نو خامخا کله مالګه زیاته یي کله کمه یي کله غوښه پخی کله کچی 2 ګنټې ته پاسه که نه ته پاسه که نه پېشمني له وختي ته خو پېشمني له هم نشي پاسېدی بېغیرته په زور دې پاسئ او هغه 2 ګنټې 2.5 ګنټې مخکې پاسېدلې د غریبه نو تا له پېشمنۍ تیار کړي نو پېشمنۍ چې در باندې وکړي نو ته ښه مزېدار بیا بړستن نه کاږي سپېره مونځ هم نه کوې او که نیک سړی وي مانځلی لاړ شي داسې چل وکړي دا مونځ وکړي ته اوده شئ هغه هغه لوښي وینځي وایه که نه وینځي که نه هلکه خبرې به رښتیا کوو لوښي وینځي که نه وینځي هغه ټول لوښي صفا کړي
هغه هر څه جارو کړي، هغه باورچي خانه مو وینځي، نو خوب لاړ. نو چې بیا ته چې د ډیوټۍ موټۍ له ځې نو تاله بیا سیسټم برابروي، تا خو ښه مدېداره ډډه یې نو غرمه غریبه بیا پاسي. واه واه. نو ماشومان بیل قلاري، هغوی له به هم ډوډۍ ورکوي ماشومان له بیل قلاري، هغوی له جامې بیل انځه، هغوی له وجودونه بیل انځه. نو ماښام ته په ما روژه لګېدلې ده او هغه د مازدیګر نه غریبه لګیا ده او روژه ماتې له ده تیاري، کله پکوړې پخوي او کله بل څه کله بل څه کله بل څه. او بیا ورته شریعت وایي سکه کول په شریعت کې د روژه کې مکروه ده. روژه کې سکه کول څه دي؟ مکروه. لیکن د کمې ښځې خاوند چې غصناک وي غصناک، نو هغه د هغې دپاره سکه هم کولی شي غریبه. حالانکه سکه مکروه ده په روژه کې، لیکن خاوند غصناک او سکه هم کولی شي. نو وختي غریبه تیاری شروع کړي، نو ماښام تاله روژه ماتې ته مخکې وکړي، اگر غریبه وروسته وکړي. نو چې روټۍ وخوري نو ته ښه مدېدار یا مونځ کړی یا نه، یا تراوله تلې یا نه، غریبه لګي هغه لوښي بیا وینځي. ټوله ورځ د غریبې په دې کې تېره شوه. په دې کې رښتیا ووایه دا ښځې د قرآن شریف تلاوت هم کوي، تاسو یې نه کوئ. په دې کې هغوی چې پېشمني وکړي تهجد هم وکړي او سپېره زموږ سړي چې دي سهار مانځلی نه دي. په دې کې ته تراویح هم نه کوې، بړستن بدن د پاسه راواچوې، غریبه لګي هغه خپلې تراویح هم کوي، خپل منځونه هم کوي. نو ښځو سره ظلم به نه کوې، زیاتې به نه کوې. قاطع رحمین. او بیا ته ماما سره روانه، تره سره روانه. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړل، دا صله رحیمي ولا لو الله ته مضبوطه التجا وکړه، اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی، مضبوطه التجا وکړه. الله ته مهمه سوې څه کې وی الله زما بس کېږي، وی چې څوک تا ختموي زه به ځان نه لرې کوم، او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمه د رشتې زه به ځان سره یو ځای کړم. صله رحمي خیال وساتئ، روان یو بل سره په رشتو کې مه کوئ، بایکاټ مه کوئ، او دا د عدل بدل رشتې مه کوئ. دی راغلی دی زه ورځم، که دی زما تپوس له نه راغی زه نه ورځم، دی نه دی راغلی کوه ته صل من قطعکه، هغه صله رحمي ختمی ته یې ورسره مه ختموه، ته یې ورسره وکړه. نو دا دوه کاره به کوو انشاءالله نن. او چې څوک اورې هغې دې ما سره ووایي چې که د چا نه مور پلار خپی او دی په ناجیز دی په جیز دی مور پلار یې په ناجیز دی، خو بوډاګان دي، نن به ورسره روغه کوئ. ښه تحفه حج جرګې مه کوئ، تحفه حایف والی ول یو څه خپو کې ورته سر کېدی، سجده نه هسې د مینې ورته رغاړو ځه به ما معاف کړه. نور بنده ته رکوع سجده منه. او بل دا چې که چا په صله رحمو کې روانې دي نو دا کشر دې مخکې شي او مشر د دې ورشي او معافي دې ترې وغواړي. دا د رمضان میاشت ده، ولې دوا دې نه قبلېږي، مغفرت دې نه کېږي چې دا کارونه کوي. او څلورم څوک دی؟ مشاحن، کینې والا، بغض والا، نفرت والا. یو کینه ده، یو هغه کینه چې هغه سخته کینه او دشمني پکې راشي. یو خبره ده، بعضې وخت کې یو سړي د چا مال خوړلی نو هغه سره یې پړه کې لږ بغض راځي. یو سړی یو ظالم په یو سړي ظلم وکړي نو لږ کې راځي، هغه خیر دی. خو بې ځایه یو مسلمان سره کینه ساتل، یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر ورته ورسوم، یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنۍ ته خبرې رسې د ده نه قبلېږي. نو دا څلور څیزونه دي زما وروڼو، د دې به پوره خیال ساتو. ښه د دې نه به یو مور پلار سره جوړه به وکړې که خیر انشاءالله. صله رحمي که د چا ختموي دا مه ګوره چې هغه خو را سره بد کړي دي، کوي دې بده، د هغه خدای ته وسپاره، تاله به خدای پاک عزت درکوي. او دریم شراب خو شکر دې نشته، او که څوک یې څکي توبه دې ترې وباسي. او څلورم مسلمان سره دې کینه نه ساتي، بغض دې نه ساتي. دا څلور خبرې شوې.